د 1941 کال د دسمبر 9 نیټه هغه ورځ ده چې له دې وروسته د ټولې نړۍ نقشه د تل لپاره بدله شوه. د امریکا په بحري اډې داسې یو برید وشو چې چا د حملې په اړه فکر او سوچ هم نه درلود چې د امریکا په دې اډه به برید وشي. په یوې جنگي بیړۍ بیټل شپ کې د دورس میلر په نوم یو خدمتګار چې په اصل کې د افریقا و خو امریکایي تابعیت یې درلود هم موجود و. هغه سهار د لمر راختلو سره سم د امریکا بحري افسرانو او پوځ ځواک لپاره سهارنۍ ناشته تیار کړه. په همدې وخت کې د یوې 250 نومې الوتکې د خطر زنګ ووهه چې هیڅ یو سرتیری نه غواړي چې دا زنګ واوري. له دې وروسته سرتیرو له الوتکو او بیړیو څخه راووتل. ټول هک پک حیران شو ځکه ټول اسمان د جاپاني بم غورځونکو جاپانیز بمبر ایر کرافټ څخه ډک و. له څو دقیقو وروسته داسې ښکاره شو لکه د قیامت ورځ چې وي. د جاپان دغو الوتکو د امریکا جنگي بیړۍ یوه له منځه یوړه. د امریکا دغه برید د امریکا پر پرل هاربر بحري اډې شوی و چې کوم چې په آرام سمندر کې موقعیت درلود. په دې ویډیو کې به موږ پوه شو چې جاپان څنګه دومره جرأت وکړ چې د امریکا په څیر یو قوي هیواد باندې برید وکړ. دروس میلر ته ولې د امریکا تر ټولو لویه جایزه ورکړل شوه او ولې امریکا پر جاپان د اټومیک بم وغورځول او د دې پیښې علت څه و. راځئ دا موضوع نن په دې نننۍ ویډیو کې سره وڅېړو. دا په زړه پورې کیسه د 1941 میلادي کال څخه پیل کیږي. دا هغه وخت و چې امریکا د چین لپاره هر ډول قرباني ورکړه. دا هغه چین هیواد د چین ورځ په 2025 کال کې امریکا او چین یو ډبل ډیر سخت دښمنان دي. د دویمې نړیوالې جګړې د پیل 3 کاله شوي وو. یوې خوا ته جرمني، ایټالیا او جاپان او بلې خوا ته برطانیه، هالند او فرانسه په دې جګړه کې شامل وي. خو تر دې وخت امریکا په دې جګړه کې شامل نه و. یعنی امریکا به طرفه پاتې شوی و ځکه چې د لومړۍ نړیوالې جګړې زیانونو ته په کتو امریکا نه غوښتل چې په اروپایي او اسیایي جګړو کې ګډون وکړي. خو جاپان یوازینی هیواد و چې د امریکا لپاره سر درد جوړ شوی و. جاپان د طبیعي زیرمو د کمښت او کموالي له امله په ګاونډیو هیوادونو د نیولو هڅې پیل کړې تر څو خپلې اړتیاوې پوره کړي. جاپان د کوریا، چین او تایوان ذاتي برخې نیولې وې. په آرام سمندر کې چې جاپان د نږدې هیوادونه لکه فیلیپین، مالیشیا او اندونیشیا هیوادونه دي، جاپان دې هیوادونو ته هم سترګې پټې کړې وې تر څو دا هیوادونه ونیسي. خو دلته ستونزه دا وه چې مالیشیا د برطانیه تر واک لاندې، اندونیشیا د هالند تر واک لاندې او فیلیپین د بې طرفه امریکا تر واک او کنټرول لاندې و. په دغو دریو هیوادونو د برطانیه، هالند او امریکا مستعمري هیڅ د جاپان نه خوښېدې ځکه د جاپان شاته هټلر ولاړ او هټلر د امریکا او برطانیه ډیر لوی دشمن و. کله چې امریکا د جاپان د حرکتونه ولیدل نو په 1941 میلادي کال په جولای کې په جاپان د تیلو بندیز ولګاوه. د جاپان هیواد په خپل تیل نه لري بلکې 80% تیل د امریکا څخه واردوي. خو په دې وخت کې امریکا جاپان ته دا شرط کې خود که تیل غواړي نو باید له چین څخه خپل ځواکونه وباسي. دا د جاپان لپاره ډیر سخت انتخاب و چې د چین څخه خپل پوځونه وباسي ځکه ټولې نړۍ ته به داسې ښکاره شي چې جاپان امریکا ته تسلیم شو. حال دا چې هټلر هم د جاپان ملاتړ کاوه او که شرط ونه منو نو جاپان به د تیلو نه درلودلو له کبله یو کمزوری هیواد شي. خو بیا هم جاپان پریکړه وکړه چې له چین څخه به ونه وځي بلکې یو داسې پټ پلان یې جوړ کړ تر څو په اندونیشیا حمله وکړي او تیل تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو دا کار دومره اسانه نه و لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې اندونیشیا د هالند مستعمره وه او د هغې د نیولو لپاره اړینه وه چې لومړی فیلیپین ونیسي کوم چې د امریکا مستعمره وه. جاپان په دې ښه پوهېده که په فیلیپین حمله وکړي نو امریکا به د دې ځواب د آرام سمندر کې د پرل هاربر بحري اډې څخه ورکړي. نو جاپان پریکړه وکړه چې لومړی به پرل هاربر بحري اډې چې د امریکا وه او په آرام سمندر کې موقعیت درلود لمنځه یوسي. د جاپاني پوځ مشرانو یو داسې پټ پلان جوړ کړ چې لومړی به ناڅاپي ډول د امریکا په پرل هاربر بحري اډې برید وکړي. له دې وروسته به د فیلیپین نیول ورته اسانه شي. جاپان پټ پټ د برید کولو چمتووالی پیل کړ. په دې چمتووالي کې جاپان 2 بیټل شپس، 9 سبمراینز، 300 ډیسټرایز او 414 بمبر ایر کرافټ الوتکې چمتو کړې او د شپږو جنگي بیړیو سره د امریکا پرل هاربر بحري اډې خواته واستول. که موږ د امریکا پوځ چې په پرل هاربر اډه کې موجود و د دوی ځواک او قوت ته وګورو نو هغوی هم کمزوري نه و. له هغوی سره 8 بیټل شپس، 950 انټي ایر کرافټ شپس
او 4 سبمراینز او 390 ایرکرافت موجود وي. له امریکا سره هر ډول د دفاع وسایلو شتون درلود، نو ځکه جاپان دا برید پټ پلان کړی و. نو ځکه امریکایي ځواکونه خبر نه و چې د جاپان پوځ د 8000 کیلومتره فاصلې په وهلو سره یوازې 300 کیلومتره د پر هاربر اډې لري پاتې و. همدا هغه ځای و چې امریکا په پر هاربر بحري اډې برید وکړ او دا د دویمې نړیوالې جګړې تر ټولو لویه حمله وه، خو تر دې وخته پورې امریکا بېطرفه وه. د 1941 کال د دسمبر په 9 جنگي الوتکې په دوو ډلو وویشل شوې. لومړۍ ډله جنگي الوتکو د امریکا پر هاربل به حمله وکړه. امریکایانو ته د دې برید معلومات نه و، داسې ښکارېده چې د قیامت ورځ پرې راغلې وي. لومړۍ ډله الوتکو پرې مسلسل 15 دقیقې برید وکړ، بیا بیرته دا ډله الوتکې ولاړې. د دې الوتکو د تللو وروسته داسې ښکارېده چې حمله ختمه شوه، خو بیا د 10 دقیقو وروسته بله ډله بمباروونکې جاپاني الوتکې راغلې او د امریکا ټوله اډه یې له منځه یوړه. دغې حملې تقریبا 1 ساعت او 15 دقیقې دوام درلود. په دې برید کې د امریکا 20 کښتۍ، 8 جنگي بیړۍ او له 300 زیاتې جنگي الوتکې له منځه لاړې او همدارنګه له 2000 زیات امریکایي عسکر هم ووژل شول. په همدې وخت کې هغه افریقایي اصله امریکایي تابعیت لرونکی خدمتګار تروس میلر هم د امریکا په جنگي بیړۍ کې و. د دې یادونه موږ د ویډیو په پیل کې هم کړې وه. دروس میلر د کالیو راغونډولو پر مهال د خطر زنګ واورېده. کله چې له بیړۍ راووته، کوم افسران، کپتانان او ټپیان چې په زخمی حالات کې وو هغوی یې خوندي ځای ته یوړه او بیا یې د هوا ضد یا الوتکو ضد وسیلې ته ځان ورسوه او د جاپان الوتکو پر ضد یې ډزې شروع کړې. دغه خدمتګار هیڅ ډول روزنه نه ولیدلې، خو بیا یې هم شپږ د جاپاني الوتکې له منځه یوړې او راویې غورځولې. د دغې اتلوالۍ له امله هغه ته د امریکا 2 نمبر ستره جایزه ورکړل شوه چې دا جایزه د نیو کراس په نوم یادیږي او دا جایزه د میډل آف هانر جایزې نه وروسته تر ټولو ستر پوځي ویاړ او جایزه ده. د 1 ساعت او 15 دقیقو بمباریو څخه وروسته جاپاني الوتکې لاړې، خو د دې حملې وروسته امریکا مجبوره شوه چې دویمې نړیوالې جګړې کې ورننوځي. خو له مخکې له دغه بریده امریکا بېطرفه پاتې شوې وه. په سبا ورځ امریکا جاپان ته د جنګ اعلان وکړ. په 3 میاشتو کې د پر هاربل سمندري اډې د بیا رغونې چارې پر مخ بیولې. کومې بیړۍ به چې په لږو ژورو اوبو کې پرتې وي یا هم هغه وسایل چې د جوړېدو قابل و بیرته یې جوړ یعنې ریپیر کړل. 4 میاشتې وروسته امریکا پر جاپان داسې برید وکړ لکه جاپان چې په پرل هاربر بحري اډې کړی و. د 1942 کال د اګست په میاشت کې امریکا د جاپان په توکیو پلازمینه ډېر سخت د الوتکو بمبار وکړ. دویمه نړیواله جګړه کې د امریکا دا لومړی برید و، خو له دې وروسته بیا هم امریکا خپلې حملې ونه درولې. تر راتلونکو 4 کلونو پورې د امریکا او جاپان ترمنځ سختې جګړې روانې وې. په دې جګړه کې امریکا یو څه برلاسې هم وه، خو جاپان کمزوری شو، خو بیا هم جاپان نه غوښتل چې تسلیم شي. په پای کې د 1945 میلادي کال د اګست په میاشت کې امریکا خپل سټرانګ وسلې استعمال کړې. د 1945 میلادي کال د اګست په 6 نیټه د سهار 8 بجې د بوینګ بي 9 سپر فورټریس الوتکه د جاپان هیروشیما ښار پر سر ولیدل شوه. د الوتکې د 4400 کیلوګرامه د لیټل بوای په نوم بم د هیروشیما ښار پر سر پرېښود. 44 ثانیې وروسته یو لوی چاودنه وشوه، هر څه سپین شول. په تاریخ کې دا لومړنی استعمال شوی بم و. خو 3 ورځې وروسته د اګست په 9 نیټه امریکا د ناګاساکي په ښار د 4670 کیلوګرامه د فټ مین په نوم اټومي بم وغورځاوه. د ډېرې چاودنې سره په ښارونو کې اور ولګېد. دا هغه 2 اټومي بمونه و چې په تاریخ کې په انسانانو وکارول شول. د اټومي بمونو څخه وروسته تقریبا 2,80,000 انسانان په ناګاساکي او هیروشیما ښارونو کې له منځه لاړ او راتلونکې اونۍ جاپان امریکا ته تسلیم شوه. له دې سره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده او دا هغه 2 اټومي بمونه و چې په انسانانو وکارول شول. نو دا و د جاپان او امریکا ترمنځ جګړه او د ولې امریکا په جاپان اټومي بم وغورځاوه. د دې علت دا و. که دا ویډیو مو خوښ وي ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. Thanks for watching this video. See you next time. جزاک الله.